بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب التوحيد د شرح په سلسله کې دا مبارک درسونه د الله سبحانه وتعالى په توفیق سره روانو. او اخرنی مسله موږ شروع کړې و د شفاعت مسله. مؤلف رحم الله باب راوړل، باب الشفاعه، د شفاعت مسله بیانې تفصیلا. وجد دې باب د ذکر کولو غدا ده چې اکثر مشرکان د خپل معبودانو نه دغه سفارشونه غواړي، او مخکې د معبودانو د باطلو معبودانو کمزورتیا ذکر شو. نو چې کمزوري دي نو به شفاعت څنګه غواړي. تیر شوی درس کې خط تفصیل شیو، او په دې باب کې اولنې آیت الله سبحانه وتعالى وی وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. دیت پرانا کی پورا تفصیل شیو چې شفاعت څه ته وایي، او د شفاعت لپاره کوم شروط پکار دي، او بل دا چې که الله چاته شفاعت ورکړي دی نو مطلب خدا نه چې ته ځو د قبر په خوا کې وته چغې وهه چې مال شفاعت. دلته بل اهم مسله او نقطه غدا چې مشرکان دا اعتراض کوي په انسان باندې کوم چې دا سفارشونه غواړي د غیر الله نه، وی الله ول سفارش ورکړي دی نو موږ ته هغه شی غواړو چې الله ول ورکړي، ځکه د پیغمبر نه غواړو. د دې خو جواب شی خو یو اهم نقطه به کې ده چې شفاعت خو الله شهیدانو لم ورکړي، هغوی به هم سفارش کوي، دا نور پیغمبران به هم سفارش کوي، ملائک به هم کوي، او هغه ماشومانان چې په ماشومتوب کې مړه شي دوی به د مور پلار لپاره سفارش کوي. نیکان او علما دوی به د یو بل لپاره د مسلمانانو لپاره سفارش کوي. نو بیا خو دوی ته هم چغې وایي، دوی د قبرونو سره مو درې غواړي چې یو ماشوم مړ دی قبر کې پروت دی ته ورته چغې وهه. ولې یو سړی چې دا خو نشي کېدی، موږ وایو څنګه نشي کېدی؟ تاسو چې پیغمبر ته چغې وهئ او دلیل هم دا دی چې الله وله شفاعت ورکړی، نو به الله خو شفاعت ته ماشوم لم ورکړی، نو به د ماشوم په قبر کې قبر خوا کې ودرېږه هلته هم چغې وهه چې زما سفارش وکړه. دا رد دی په هغوی باندې. اخرنی مسله موږ دا بیانوله چې شفاعت په دوه قسمه دی. یو هغه شفاعت چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پورې خاص دی، او دویم هغه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او دا غن علاوه نور مؤمنان په کوم شریک دي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پورې چې کوم خاص دی دا غي مونږ پیغمبر پورې چې کوم خاص دی هغه په یو څو قسمه دی. اولنی قسم ما ذکر کړو په باندې درس ختم. کوم قسم ذکر کړو؟ المقام المحمود، چې کله به د انسانان ولاړی ټول په ارض محشر باندې، او دوی به بیا د یو بل سره دا مشورو کې چې راځي دیسی سو ګورو په دې پیغمبرانو کې چې الله ته سفارش وکړي چې حساب کتاب شروع کړي. بیا به آخره کې خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راورسي، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به یو اوږده سجده ولګي، د هغې نه بعد به الله اجازت ورکړي چې سر اوچت کا څه غواړې موږ یې درکوو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به الله ته وایي چې الله حساب کتاب شروع کړه، د هغې نه بعد به حساب کتاب شروع شي. دا ولنې شفاعت ته چې خاص ته بچا پورې په رسول صلی الله علیه وسلم پورې. خدا سفارش ګوره په دې کې نه دی چې یلا وی بخه یا په جنت کې ول درجه او چې دی نه، دا سفارش صرف د سره لپاره دی چې الله سبحانه وتعالی حساب کتاب شروع کړي فقط. دا غینه بعد دویم قسم سفارش چې کوم په رسول صلی الله علیه وسلم پورې خاص دی، هغه دا دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم
شفاعت دا هغه چا د پاره چې جنت دروازې ته رسیدلی خو چې دا سفارش ولا وکي چې د جنت د دروازو ته کولاو شي. دویم قسم شفاعت چې پیغمبر پورې خاص ته غدا په صحیح مسلم کې دا حدیث ته رسول صلی الله علیه وسلم وی زبد جنت دروازې ته راشم فاستفتح زبا اجازه غواړم چې دا ور کولاو کوي. فيقول الخازن خزانچی د جنت بدوي من انت تسوک نو یزبو تم چې محمد صلی الله علیه وسلم ناغه بوتم وی چې بک امرت لا افتح لاحد قبلك ما تم دغه امر شي چې د نمخ کې بچاته دروازه نه کولاوي. نو د دویم شفاعت شو خاص په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پوری. تریم شفاعت خاص په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پوری هغه د پیغمبر شفاعت کول د خپل تر ابو طالب د پاره د خاص شفاعت. ابو سعید الخدری رضی الله عنه روایت ته ابو صحیح بخاری صحیح مسلم کې شتي رسول صلی الله علیه وسلم یو ورځ د خپل تر تذکره وکړه د ابو طالب چې هغه په کفر باندې مړ. نو دوی چې لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامه کې دي چې زما د شفاعت هغه فائدہ ورکړي د قیامت پورس او غدا چې دته به د ورس کروټي د خپل اند کې خو دی شي یا د جهنم په زار بو تواچول شي چې هغه د ور نه جوړ شي یغلی منه دماغه چې دغه د لاسه د دماغ خټ کی. نو د شفاعت خاص دی خاص پدې چې د مشرک لپاره غو شفاعت کی نه کی. دا مسله مخ کی ذکر کړي موږ دا خبره ذکر کړو چې شفاعت په دوه قسمه دي. یو الله نفي کړي لکه الله په قرآن کې ډېر ځایونه کې ویلي قیامت ورځ به سفارش کوون کی نه په بل ځکه ثابت کړي ده. نو دا ټکراو خوري موږ نه ټکراو نه خوري. دا کوم ځکه چې الله ویلي چې سفارشیان به دوی لپاره نه یې سفارش کوول کی بنئ مراد ته کافرانو او مشرکان او جهنميان دي. به ثابت ده د مؤمنانو لپاره ده چې دوی لپاره به سفارش کوي دا غیر لپاره به خپل شروط دي چې هغه مونږه ذکر کړي. خو دې ته مستثنا ده څوک ابو طالب خو په کفر باندې مړل او په شرک باندې مړل خو بیا هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سفارش کول د مبارکي د خاص سفارش ته چې الله سبحانه وتعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ورکړي. سلورم قسم سفارش چې هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پورې خاص دی او هغه ده چې په خپل امتیانو کې د بعضو امتیانو د لپاره د سفارش کول چې جنت ته بغیر د حساب او بغیر د عذاب نه نوشي. هاي کې یو حدیث ته وګد حدیث د صحیح بخاری صحیح مسلم کې رسول صلی الله علیه وسلم چې کله ما به خلک راشي چې سفارش وکړه ته چې حساب کتاب شروع کړي زبې په وګده سجده باندې پریوسه دغه چې مادامه خبره مخکې ذکر کړو چې الله د اجازه نه بغیر سفارش نه کوي. نو بیا بوت الله وی یا محمد ارفع راسك سر وجهك سل تعطى واشفع تشفع سغواړي دربې د چا سفارش کې او به منو وی فارفع راسي زم خپل سر وجهت کم فاقول امتي يا ربي امتي يا ربي امتي يا ربي. دومره مين د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مونږ باندې چې څنګه سر اوچت کینو دا به وی یا الله زما امت یا الله زما امت یا الله زما امت خپل امت غم بو سره ولنی دا هغه امتیانو غم چې پاو کې باز دي سي دي چې دغه پیغمبر نوم وتم نه معلوم او داغه پیغمبر محبت ته وګوره دی امتیانو سره په دې امتیانو کې هغه دي چې شکل تور طریقه لباس ناسته پاسته ټول د انګريزانو په طریقه او د غیرو بلار روان دي پیغمبر په بیم دومره مين دي. باز هغه دي چې د پیغمبر په دې طریقه په دې ګيري پورې خان دي او مزاح کوي دا خو د محبت ته خو محبت ته وګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د امت سره. بازاغ دي چې طریقې او مذهبونه او لاري جدا کړی دي
نه د قرآن پروا شته نه د حدیث پروا شته، خو پروا د خپل مذهب شته. زما جی مذهب جدا دی او زمونږ امام جدا دی او زمونږ مولا او کتاب جدا دی. حدیث خوشتي صحیح ده خدا جی منسوخ شوی دی، او حدیث شتي صحیح ده خو په دې باندې موږ نه پوهیږو. حدیث شتي منو چې شتي، خو هلته امام صاحب خو څوک وکنه حدیث شتي منو، خو دا حدیث د امام شافعي دی، دا زموږ دپاره نه دی. حدیث شتي منوي، خو دا خو پیغمبر الله دا کار کو کله چې بوډا شوی، عام حدیث خو نه دی. حدیث شتي منوي، خو دومره ده چې ته ثابته کړې چې د مرګه پورې کړي. حدیث شتي منوي، خو دا کار په هغه وخت کې به دې کړی و ځکه چې په زنګنانو یې دړو. دا ټولې بانې د دې دپاره چې په دې حدیث باندې عمل ونه شي. دا خو د ده محبت دی د پیغمبر سره. وګوره محبت ته د پیغمبر د دې امتی سره چې سر اوچت کې وي زما امت او زما امت، غم ورسره د خپل امت دی. الله به ورته دا وایي ګوره ده مهربان رب دی او په دې ټولو مخلوقاتو کې په دقه انسان باندې هغه زیات مین دی. فیقالو ما ته به ویلی شي یا محمد ادخل من امتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة. وما ته به الله وایي چې ننباسا د دې خپل امتنا هغه انسانان چې په هغوی باندې حساب کتاب نشتی د جنت په هغه دروازه چې هغه په ښی لاس ده. نو بیا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بعضو خلکو دپاره سفارش کوي، دا خاص دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پورې. په دې منګه یو بل حدیث هم دلیل کولی شو، یاد دی چاته چې څلور کارونه نه کوي، دم مطالبه نه کوي او نه داغ لګوي، په الله باندې توکل کوي، وعلى ربهم يتوکلون، او در څلورمه بدپالي نه کوي. خدي حدیث کې خودي چې د 2000 کسان بزي جنت ته تفصیل ما مخ کې کړي، خو په اخر کې یو کسر پاسې درو څوک او کاشر رضی الله او هغه یا رسول الله الله ته سوال کې زب کې مشه رسول صلی الله علیه وسلم ته پکې نو دا حدیث موږ دلیل کولای شو په دې باندې چې څلورم قسم شفاعت چې پیغمبر پورې خاص ته هغه د هغه امتیانو د پاره چې هغوی به جنت ته ننوځي بغیر د حساب نه او بغیر د عذاب نه. والله دې پکې موږ شمار کړي. تشي دعاګانې دي نه بس عمل خو کله رانه پردي اوچتې کړي نو، خو صرف دغه ده چې انسان هغه خپل محنت او کوشش کوي او هر به نه مني چې بس زه رضا نشم تللی، کوشش به کوو. زموږ عمل خو دغه دی، موږ ته به خپله معلوم دي. نو دغه اولنی قسم شفاعت شو چې خاص ته بچا پورې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پورې. یو پیری بیا وایو اولنی مختصر چې الله حساب شروع کړي، دویم چې جنت دروازه کولاو شي، دریم ابو طالب د پاره، څلورم هغه کسان د پاره چې بغیر د حساب او بغیر د عذاب به جنت ته ننوځي. دا څلور پیغمبر صلی الله علیه وسلم پورې خاص دي. اوس د دې نه بعد عام شفاعتونه هغه د عام چې ویل شي، نو مطلب دا چې دا به پیغمبر هم کوي او نور مؤمنان به هم دا کوي. اولنی قسم په دې کې دا دی چې بعض کسان به جهنم ته ننوتي، تلی به دنه به تلی فیصله شوی دا تلی د دوی د پاره سفارش کول چې دوی د جهنم نه روزي او جنت ته لاړ شي. دا شفاعت پیغمبران به هم کوي، ملائک به هم کوي، شهیدان به هم کوي، علما به هم کوي، نیکان خلق به هم کوي. په دې باندې ډېر زیات دلایل دي، ډېر زیات دلایل. خو یو به ذکر کو هغه به کافي ان شاء الله. په صحیح مسلم کې دا حدیث ته د ابو سعید الخدری رضی الله عنه چې د قیامت په ورځ به د مؤمنان پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د مؤمنان به چې کوم جنتیان دي او چې مؤمنان دي دوی به د الله سره باس کوي د هغه رونو مبارکې چې هغوی به جهنم ته ځي. الله ته به وی او منت او زاری به ورته کوي، وی به ورته چې ربنا كانوا يصومون معنا
وی الله دوی خو موږ سره به روجې نه وي یو ځای، دوی خو موږ سره منځونه کول، موږ سره یو ځای حجونه کړي. رب العالمین خو مهربانه باچا دی. الله به دوی زه لاړ شي نو چې کوم پکې تاسو پېژنئ یو هغه راوباسي. دومره مهربانه رب دی. زه لاړ شي کوم تاسو پېژنئ یو هغه دې راوباسي. نو دوی به راشي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی فیخرجون خلقا کثیرا، یو لوی مخلوق به د جهنم نه راوباسي. چې کوم سړی الله ولې اجازت ورکړې ده د سفارش، هغه چې کوم پیژني راوباسي او الله پې راضي دی، دوی به ټول راوباسي. د حدیث ته پوره کومه د فایدې دپاره بیا به الله وایي چې شفعت الملائکه، ملائکو سفارشونه وکړو، وشفع النبیون او پیغمبرانو سفارشونه وکړو، وشفع المؤمنون او مؤمنانو چې دینو سفارشونه وکړو، ولم يبق الا ارحم الراحمین. ارحم الراحمین ذات و پاتش. الله به د جهنم نه بیا یو موټی خلق داسې راوباسي، دومره ډېر خلق به راوباسي چې په هغو کې به بعض داسې راوځي چې صرف ورسره ایمان او عمل یې سره کړی نه، داسې خلق به پکې هم راوځي. خو دا چې عقیده د څه وه؟ عقیده د توحید وه، خیر پکې نه و په دغه خلقو کې، عبادتونو کې کمزوري، ګناهونو کې ډېر. خو رب العالمین چې بیا هغه مهربان ربي چې راوباسي نو هغه خو بیا ناشنا رحم چې الله یې کوي په دغه مؤمنانو باندې. نو دا اولنی قسم شو، خلق جهنم ته تللی دي چې راوځي د څه نه؟ د جهنم نه. دا اولنی قسم شو. دویم قسم سفارش هغه دا دی چې خلق، بعض خلق چې کوم جهنميان ته روان دي هغوی حقدار شوي دي د جهنم ته د تلو، خو الله ته سفارش کول چې یا الله جهنم ته مه غوځاره. په دې او په دې اولني کې فرق شته. هغه ننوتي دي او دوی لا نه دي ننوتي، دوی روان دي، فیصله شوې ده. د دوی په باره کې سفارش کول چې یا الله مې دننه کوه جهنم ته. په صحیح مسلم کې دا حدیث دی، په صحیح مسلم کې دا حدیث دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ما من مسلم يموت، کله چې مسلمان مړ شي فیقوم علی جنازته 40 رجلا، او د ده په جنازه کې 40 کسان ولاړي. خو شرط دی، دا 40 کسان څنګه دي؟ لا یشرکون بالله شیئا، د الله سره څه شی نه شریک کړي. 40 موحدین، 40 موحدین چې په دې جنازه کې ولاړي، الا شفعهم الله فيه، الله د دوی د سفارش قبلې. د جهنم ته تلو حقدار دي، خو هلته چې کله د موحدینو سفارش د جنازه هم ګوره سفارش دی. ګوره جنازه څه شی دی؟ سفارش دی. مړی مخې ته پروت دی، شاته مؤمنان ولاړ وي، یا الله دغه د اسلام مخې ته پروت دی او زموږ مخې ته پروت دی. یا الله، ځکه حدیث کې بعض حدیثونو کې کوم هغه دعاګانې راځي، معنی څه ده؟ وی الله پلانې ستا خواته درغی چې هغه دغه د مخې ته پروت دی، نو ته یې وبخه، ته پرې رحم وکړه. دا سفارش دی. ځکه حدیث کې دا راځي چې د مړي دپاره دعاګانې غواړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اخلصو، د زړه د کومې نه غواړي. او زموږ په ملکونو کې چې کومې جنازې کېږي په 3 سکنډه کې او په 15 سکنډه کې دوی سفارش وکړو، او ټوغه راشي، خاصې ګپ دی، الله اکبر الله اکبر الله اکبر، سلام و سلام منډې. بیا دا سوال له میخه لاله کړې ده که نه؟ دیګونه هم څو راوړي، کټونه وینا هم چا ته کړې وه، او څنګه وروجو لږ څوک راځي؟ لکه یو مؤمن ته خاورو ته وسپارو، د هغه باره کې لږ سوچ وکړي چې چېرته به تللی. د جنت او د جهنم فیصله به یې شوي چې ګوره جنت کې وي که نه جهنم کې وي.
لکه الله ته وجاړه شفاعت او سفارش وکوي الله د پلانې وبخ د دې سره چا غم نه زموږ خبره به غلطه نه کینه غلطه د دې سره چا غم نه هیڅ غم نه نادرن کچرته د دې مقبرینه د خلک روان شي لړ شي او چې ته دې سړي زوی ډیر په مهینی او قبر خوا کې لک سات ولاړی غریب لګه وګد دعا وغواړي وجاړي دم نادرن کی لک یا پلار په ډیر مهینی جو هغه ته ودرېږي دعاګانې وغواړي خزه مړی خاون په ډیر مهینی جو هغه ته ولاړی دعاګانې وغواړي چې کله نه کله کی خو عام خلکو دا رواج هلته نشتی ها هلته بدعات شتی چې په شریعت کې نشتی هغه شتی خو چې شریعت کې شتی هغه نشتی بیا تاسو نوې دین بیان کو نوې دین موږ نه بیانونه خو ته بیانې ستاسو مسله به کې نشته اجي قبر سر ته ودرېګا او کو سر ته ودرېګا د سوره البقره ولنی او اخرنی آیتونه ده په کوم ذکر راغلي خاصه شي یو سړی مړ شو تام په قبر کې خخ کو او دلته چې کوم سړی ما سره مړ لمم په قبر کې خخ کو ته سر ته ودرېږي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه آيتونه دي پورا کړ بخپوته ودرېږي او آمن الرسول آیتونه دی وی او زه خپل مړي د قبر په خوا کې ولاړ لاسونه مې ذکرو ما یا الله وی بخ یا الله رحم وک ما ته صرف دا وایي چې تاسو د سوره بقره ولنی او اخرنی آیتونه وی څه مطلب دی دې مطلب څه دی دا کوم چې د قبر سره ولاړ دعا غواړي د په مطلب خو موږ پوه یو د په مطلب موږ پوه یو خبر برابر ده خدا دې څه کوي بیا دا دویم چې په شریعت کې نشته خو زمونږ په علاقو کې شته نو بیا به حیله اسقاط صابون چکې او اسخاون ته کې جوړاو اب چورلی را چورلیو سکه مړې پله بخي دې ته نه ران نشته به دغه نه باندې اجتماعي دوا الله مبخلا سنو چې دعا وغواړي بس یو 2 منټه چې دې امام بس مولوی صاحب دعا وغواړي دا دغه په پویګم نه دا کوم چې خو شاکي عربي کې دعا وغواړي به خبره ختمه دا نشته په شریعت کې په دې شکل باندې اجتماعي دعاګانې شریعت کې نشته خو کوي خبر می دی پر رواغسته چې دا جنازه د څه شي سفارش ته جنازه د شفاعت ته وي سلويخ مؤمنان په یو حدیث کې راغلي دي سل مؤمنان موحدین اشکال شو چې یو کې سلويخ ته به کې سل د څه قصه ده جواب د سل هغه مؤمنین موحدین چې ګناګاران دي یعنی ګناونه دي کمزوري دي او د سلويخ سدي یعنی دا مضبوط مؤمنان دي نه کچرته سلويخ مضبوط راجم شو او خبرو شو نه که سلويخ مضبوط نه راجم شي نه به سو پکار دي به سل پکار دي ذکر ته وایم ملګرتیا د موحدین سره ساته په جنازه کې به ډیر ولاړی ملګرتیا چا سره ساته موحدین سره او دا خلکو سره ملګرتیا ساته چې قال الله وقال الرسول بیان او باغی عمل کوي نو بیا به په جنازه کې ډیر ولاړی او کنه رابطری دغه واچي بچا سره مونږ اول خدای په دې جنازه کې ودی شو کیو کني او کینو اوس کې سړي په جنازه کې یو سړي په جنازه کې 1 لاک مشرکان ولاړی ها فائدې شته فائدې نشته الله نه مني د مشرکانو خبره الله د دوی سفارش نه قبلې دا غیر پر سوق پکار دي موحدین پکار دي الله دې مونږ ته د نشنه خبره ده چې دا یو فائدہ دا کم کال کې چې موږ روانو دا کم کال له کم کال له 1440 د عربی هجری او د انګلیش 2019 سل کال بعد به وایو ځه
نو هجری تاریخ 1540 او د انګلیش تاریخ 1119 موږ په خاورو کې پراته یو ټول د ناشنا خبره هغه وخت زمونږ د الا من رحمه ربي چې الله ورته حساب آسان کړی خو کامیاب دي خو چې کوم ته سخت شوی یا وسکي او ډېر لږ خلک وایي چې کېدی شي دغه نه ووړي خو هغه به لګي خو اکثر د کم ملګري چې دلته ناستي اوس او د کم چې د بیان اوري او ګوري اکثر به بدوږي به کوم ځای کې پراته خاورو لاندې به ناشنا دی د جنت او د جهنم فیصله به هم شوي نه به زه یم او نه به تاسو یې او نه به دا درس یې او نه به یې اورېدی هېڅ به نه یو صرف حساب کتاب نو الله دې په هغه ورځ په موږ باندې خصوصي رحم وکړي کله چې موږ په خاورو کې ږدي الله سبحانه وتعالی په هغه ورځ موږ ته حساب کتاب آسان کړي په کوم ورځ چې به موږ الله ته مخامخ کېږو الله سبحانه وتعالی زموږ عملنامې دې الله موږ ته په ښه لاس راکړي الله سبحانه وتعالی په پل صراط باندې تېرېده موږ ته آسان کړي الله سبحانه وتعالی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سفارش موږ ته نصیب کړي الله سبحانه وتعالی موږ په هغه خلکو کې شمار کړي چې جنت ته بغیر د حساب او بغیر د عذاب نه نوځي د څوم قسم سفارش شو دویم اولنې جهنم ته ننوتي دي یا الله راوي بس دویم جهنم ته تلو حقدار دي یا الله مې نه باس دریم هغه د چې کم جنتیان چې جنت ته ننوتي دي په دوی کې بعض هغه دي چې درجې لاندې دي درجې لاندې دي د دوی لپاره به بعض مؤمنان سفارشونه کوي چې الله درجې ولا بلند کا دا فرق یې ساتي په درو کې اولنی ګوره جهنم ته تللی دي د دویم حقدار دي خو یالله مې بوزه د دریم جنت ته ننوتي دي خو یالله سوکا درجه ولا بلند کا حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې د رسول صلی الله علیه وسلم چې کله ورغه ابو سلمہ رضی الله عنه ساوته د سلمہ رضی الله عنها خاون بچته واده شو سلمہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو سلمہ رضی الله عنه چې رسول صلی الله علیه وسلم پروت او سترګې کولا وې ساتي وته رسول صلی الله علیه وسلم سترګې بندې کړې او دوی چې کله انسان نساوزي نه سترګې ورته ګوري بيدوي اللهم اغفر لأبي سلمة يلا أبو سلمة وبخي وارفع درجته في المهديين يلا درجه ولا بلندك دا سفارشت درجه ولا بلندك بكم زيكي وجنتك وافسح له في قبره يلا قبر وتبراخك ونور له فيه يلا رنيك دا دعاء رسول صلی الله علیه وسلم وختلی دا علماء دلیل ذکر کوي په دې باندې چې د دریم قسم سفارش خدری دا شو د پیغمبر رسول سلور او درې وا به بل فائدہ به ذکر کو چې سفارش دا به پیغمبرانو کوي او ملائک به هم کوي او په یو یو دلیل ذکر کو د پیغمبرانو د خوازی هدي او د ملائکو د موري ملک سات مخ کې حدیث وي د ابو سعید الخدری رضی الله عنه وي فيقول الله عز وجل الله بو شفعت الملائكه ملائکه سفارشکو وشفع النبيون پیغمبرانو مو کو دینه ثابت شو چې پیغمبران بم سفارش کوي او څوک به کوي ملائک بم سفارش کوي په یو حدیث کې درځي د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه روایت وی الله با په مؤمنانو باندې ورحمي د قیامت پورس ويخرجهم من النار او د مؤمنان بروباسي د جهنم نه او جنت ته بین نباسي بشفاعه الانبياء والملائکه د چا په سفارش د ملائکو او د پیغمبرانو
په اخره کې والله عام اعلان وکي من کان من المسلمین سوک چې په مسلمین مسلمانانو مؤمنانو کې موحدی ایمانی پزړه کې جنت ته دینه نوسی پاغزی کې وي بیا کافران ارمان کوي ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ارمان چې موږ سه مسلمانان وي نو د شفاعت دي چې ثابت شو د پیغمبرانو لپاره او د ملائکو لپاره ها درشن سفارش بکی شهیدان چې کوم د الله په لار کې شهیدان شي په سنن ابي داود کې دا حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې شهید به سفارش کوي فی 70 من اهل بیته د خپلوانو او یا کسانو سفارش وکړي په بل حدیث کې د رضی امام ترمذی امام ابن ماجه رحم الله راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې للشهید عند الله 6 خصال الله شهید لشبک خبره خاص ور کړی دي اول پیر چې در څنګه دا وینه و بهږي نو دې سره دې بخلې کیږي دویم د مرګ په وخت کې او الله په جنت کې چې د کم زید هغه خي دریم ويجار من عذاب القبر او د قبر د عذاب نه الله ساتي سلورم او د قیامت هغه یره چې کومه د هیبت چې په خلکو راځي الله به دا غینه په امان کې ساتي شپږم ويوضع على رأسه تاج الوقار او الله بدته د عزت یو تاج پسري الياقوت منها خير من الدنيا وما فيها پاره کې چې کوم یو غمې لګېدلې په تاج کې ناغه دنیا او په دنیا کې چې سړي دي نه غوړي هغه یو غمې هغه غوړي او بل دا چې الله بدل دعا یا حوري ور کوي او په حدیث په اخره کې دي چې ويشفع في 70 من اقاربه او یا خپلوانو مبارک به دې سفارش کوي درشن علما به سفارش کوي حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه امام ابن ماجه رحمه الله راوړی باقي کې د رسول صلی الله علیه وسلم وی د قیامت پر ورځ به سفارش کوي درې قسمه خلق الانبیاء ثم العلماء ثم الشهداء پیغمبران بیا علماء او بیا شهیدان نو علماء به سفارش کوي الله ته دغه شان سفارش د هغه مشومانانو چې د بلوغ نه مخکې مړ دي نو حدیث کې درځي امام احمد بن حنبل رحم الله راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې د مشومانانو ته د قیامت پر ورځ ویل شي چې ادخلوا الجنه جنت ته ننوځي نو دوی وی چې یا ربنا ای زمونږ ربه منګه د هغه وخت پورې نه نوځو چې سو پورې زمونږ مور پلار نه نوځي فيقول الله عز وجل الله ورته بيوي چې تاسو جنت ته نه نوځي وي دوی وی چې یا رب آباؤنا وامهاتنا او زمونږ پلاران او زمونږ میند الله ورته یسي ادخلوا الجنه انتم وآباؤكم تاسو نه نوځي تاسو مور پلار دې نه نوځي کی زیره د هرغه رور او خور د پاره چې داغه بچی مړ شوی په دې عمر کې چې بلوغ ته نه رسیدلی نو دا دوی د پاره زیره چې قیامت پورز به دوی سفارش کوي دغه شان د مؤمنان به یو بل د پاره سفارشونه کوي مؤمنان به د یو بل د پاره سفارشونه کوي حدیث مخکې تیر شو چې الله د روجینی وي د بمونس کو دغه شان د روجا او قران د سفارش کوي کته قران تلاوت کوي کنه قران مست سفارش کوي او الله تبداوي چې منعته النوم بالليل ويلا ما دې خوب نه منع کړو د شپې فشفعني فيه يلا زمانه سفارش قبول کړه او بارک الله و سفارش قبول کړي روجب من الله ته سفارش کوي نو دا مختصر تفصیل ما تاسو ته بیان کو مختصر وضاحت د سو بارکه
سفارش او د شفاعت په باره کې او واضح شو چې د ټول نغټ تقسیم د سفارش هغه دی چې هغه سفارش چې الله نفي کړی دی او هغه چې ثابت کړی دی. کمی چې نفي کړی دی هغه کم یو دی، هغه د مشرکانو لپاره، او مشرکان چې کمی چې وي دا منه دی. دویم چې کوم جایز دی چې الله ول اجازه ورکړي دی او یبه هغه د مؤمنانو موحدینو لپاره، خو سره دا شرطونو کوم چې ما به تیر شي درس کې ذکر کړی. بیا د شفاعت تقسیم، دویم تقسیم بیا په دې دی چې یو شفاعت پیغمبر پورې خاص دی او بل شفاعت څه دی عام دی. بیا پیغمبر پورې چې خاص دی هغه به څو قسم دی په سلور، او بیا عام چې دی هغه به څو قسم دی هغه په درې قسم دی. الله سبحانه وتعالی د دې پیغمبرانو، نیکانو، ملائکو، شهیدانو او د علماو سفارش ته الله موږ ته نصیب کړي. دا غینه بعد مؤلف رحم الله ایت راوړل. اوس مسله واضحه ده، د ایتونه به وایو او تفصیل مخکې تیر شوی. وقوله او وینا د الله قل لله الشفاعة جميعا، وای پیغمبره د خلکو ته چې شفاعت ټول د چا په لاس کې دی؟ د الله په لاس کې دی، دغه اجازت نه بغیر نشي کېدی. وقوله تعالی او وینا د الله من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، نشي کولای سفارش یا څوک دی چې او کی شفاعت د الله په دربار کې بغیر د الله د اجازت نه. څوک کولای شي؟ نشي کولای. دا مسلمان سره مخ کې تیر شوی او دا دلیل دی په دې باندې چې د الله اجازت دا شرط دی د شفاعت لپاره. دا غینه بعد آیت راوړل دی وقوله تعالی وكم من ملك في السماوات، او څومره ملائکه په اسمانونو کې. دا آیتونه الله په سورۃ النجم کې راوړي، خو لکه شاته بلړ شو فائدہ به ډېرې وي دغه صورت کې. دغه صورت کې د دې آیتونو مخکې چې کوم آیتونه به کې الله دا وایي افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. بوتان د مشرکان او هغه چې عبادت کو، اللات، عزى او منات، د دې تذکره وشو. خدوی به دې بوتانو ته ولي پراته وي؟ دوی به سفارش کوي زمونږه. دغه آیتونه کې چې مخکې لاړ شو الله وی وکم من ملک فی السماوات، تاسو پراته لات او عزى او منات، خو ډیر ملائک دي په اسمانونو کې. لا تغني شفاعتهم شيئا، دا غوی سفارش څه فائدہ نه ورکوي. هغه ملائک چې په اسمانونو کې دي الا من بعد ان يأذن الله لمن يشاء ويرضى، مگر دا چې الله ته اجازه وکړي او دا هغه چا مبارک چې الله ته راضي. یعنی رد په مشرکانو باندې دي چې تاسو خو بوت ته پراته چې بوت زمونږ څه کوي؟ سفارش کوي. الله ورته دي چې تاسو بوت ته پراته خو دې چې ملائک ته په اسمانونو کې چې زما د اجازه ته بغیر سفارش نشي کولای، دوی بس سفارش وکړي. دا غینه باندې آیت راوړې ناشنا آیت د موحدینو لپاره. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ويا اي پیغمبره دي مشرکانو ته راو بلی اغه څوک چې د الله نه علاوه تاسو په ګومان کوي د معبودانو چې د الله سره شریکان دي، راوي بلی کنه څه را بلل په دوه قسم دي. یا را بلل یعنی دعاتي وغواړي ځه، یا را بلل راجمه کوي راي ولي. دې ته ګوره کدا خبره دی یاد وکنه نو دا خبره یاد او سوچ او عمل چرته بد الله سره شرک ونه کې ونه به شریک جوړ کی. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. مشرکانو ته وایي تاسو ولې دې پلاني او الله نه مدد شو چي وي جی د دوی خو بچی ده، د دوی سره څه ده؟ بچی ده. اولنی خبر الله نفي وکړه دوی د بچی او سناشنا نفي. لا يملكون مثقال ذره،
ذره ذره او دا ذره کته سو خیال کړي کړي چې نور دي سیولګي په کړکۍ کې یا په چون کې شي نری نری شینه لوزي لیدلی دي دې ته ذره وایي الله وی دومره بچایم نشتی په اسمانونو په زمکو کې دومره بچایم نشتی هغه نه نجی دا خو جید الله سره شریکان دي په دغه بچای کې بچای یوازې دوی نه ده سړي شریکان دي الله مخکې سوی وما لهم فيهما من شرك الله زما سره په بچای کې څوک شریک نشته بچای خالص ته چا ده الله هغه نه منګه خطا شو نه بچایشته نه د الله سره شریک شته خدای الله سره مرسته کړی ده الله بدقه ایتونه کې وایي وما له منهم من ظهير او په دې معبودانو کې چې د الله سره مرسته وي نه کړی خبره ټول ختمه شو خنه بچایشته او نه شراکت شته او نه مرسته یسو نشته هغه نه من خطا شي من ته پدری چې نه بچایشتي او نه شراکت شتي او نه الله سره مرسته کړي نو به څه کوي جیدو سفارش کوي بس هم دقه ایتونه کې الله مخکوي ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له الله زما په خوا کې ګوره سفارش ما غسو کوله هیڅ اجازه ورکا تم دوی چې ځان نو ویل کېږي الله دې مشرکانو دې عقیدې ته او دې کارونو ته په سورۃ العنکبوت کې ناشنا مثال بیان کړي كمثل العنكبوت اتخذت بيتا مثال د دوی د عقیدې او د اعمالو دي سي دي لکه جوړه جزان لکور جوړ کړي وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون او بکورونو کې کمزور کور هغه د جولا کور دی دو وجې دي چې ولې د جولا کور اولنۍ جولا چې کله کور جوړ کې بخپله بګن خري د بخپل خبرو کې راخلي کله وی جنازه ولې کړه شو ون خلیفہ کې نه نازوله خو نه دی خدای چې پلانې کار د سره دی ته چې بل دلیل پیش کړي دی بیا ون خلی نو بخپل مسلو کې وخت دوی كمثل العنكبوت اتخذت بيتا کور د جولا کمزور دی نو معمولی سلی خرابای او څنګه سلی خرابای یو مشرک راي خرش پرش جیوی مناظره کو او ځکه د شیخ البانی رحم الله خواته یو صوفی راغلو شیخ صاحب ته وی مناظره وکاو او هغه د علم الغیب دعوه به کوله وی اولیاء الله ته علم الغیب شتي خرش پرش راغه مناظره له کو بجی مناظره شیخ صاحب ته سیده کو به زه تیار یم سبب مناظره کو هغه ته په کوم موضوع باندې یا موضوع وتوخوا په علم الغیب باندې به مناظره ایزه چې دا خاص ته په الله پورې نبی او دا صوفي قبر پر سوی کلا الشیخ بس مو غټل حق ثابت شو خلقو आवाज کو الله اکبر په یو ټکی کمثل العنکبوت اتخذت بیت ويتجي علم الغيب ثابتين اولیاء الله پرتا د خپل په دني مناظره وکړي او تاسو نشته علم الغیب کنه روان شو دي سره خبرې نه کی مو مناظره کو دي د غړي وډي ویلو هغه ته غړي وډي نه خبره ختم شو
خو ته دا ثابتول کنه چې علم الغیب د انسانانو سره مشته دي ثابتول یو نو ایمان ته ثابت کړي چې نشته دغه شان شیخ رحم الله الله ولنا اشنا زين ورکړي ورځ بزده شیخ البانی رحم الله سیرت تاسو بیانوم بتوفیق الله یو کس خو لراغه یا ټلیفون وته وک وی تاسو دا سلفیان چې په خلکو باندې د کفر ټاپی ډیری لګوي شیخ ته مو خدای چل دی وینه تاسو کوي نو بیا وته شیخ وځه سید چې ته یو سړی ویني او قبر ته سجده لګي خپل سترګې ویني نو ته بده ته سوي هغه زه ته کافر وایم نو بدی ګولې شک شته الشيخ ورته زه ته کافر نه زه اول معلومات کوم چې د سجده ولې لګولې چا یې راولې دي که جاهل له دماغي کار پرې خو دی کله سره شوبه ده دا غینه بعد به زه ګورم چې کفر فتوا په لګي کنه لګي تکفیری تشویق ازه شوما کفر ټاپه هوتا ولا ولا توي کافر دي مو الحمدلله دې ټاپین په چا نه راځي چې کافر دي الله شیخ رحم الله له ناشنا ذهن ور کړو ناشنا ذهن او دایو ناشنا انسان په تاریخ کې تیر شوی دی د مجدد دی د حدیثو د علم درج وندي کړی دی په دې زمونږ په دې زمانه کې په خلکو کې د حدیثو د علم او د نن تقریبا شل کاله مخکې وفات شوی الله دې په رحم وکړي الله دې ول قبر د جنت باغچه کې سره د دې علم او د دې هر څه شیخ رحم الله بده د غړو کاروم کو غړې وروري او ځکه یو فاتوره مالي دی و دا غدري غړو دی دکان یا اخبارون د لرګي چې لګوري دکان سره نو باغی باندې لیکلو الالباني لتصليح الساعات او دا په شیخ لیکلو بربای کې چاپ کړو وی زمونږ قانون دی او زمونږ ایمان دی او زمونږ معاملات اگر دې خبرې پرانا کې دي من غشنا فليس منا چا چې موږ له دوکره کړه زموږ په امت کې نه نو ناشنا خلک د دې زمکه په دې خېټه کې پراته دي خبره مې دی پورې راوغسته چې کمثل العنکبوت اتخذت بیت دا د جولا کور نه دی چې دی خبرې سره داغه غرس شي شو هغه دوړ شو بکم ځکه موږ دیو چې الله دا غوینه غ سفارش نه فی ایس وسره نشته دا غینه بعد بیا شیخ رحمه الله وی قال ابو العباس وابو العباس دا خبره کړی ابو العباس نه مراد شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تاسو دې د مورد لري شيخ الإسلام ابن تيمية د خپل کونیت ابو العباس دی ابو العباس د کونیت دی خو زوی نشته عباس بلکې د سره واده نه کړي او چې کله وفات کېدونو وش په تکاله عمر او موقع ته نه ملو شي چې ته اوس کې تا واده نه کړي نو د علم او د جهاد نو یې فارغ شوی چرته دا ناشنا عالم الله سبحانه وتعالى پیدا کړو د دې سیرت کې تاسو وورېدو او د دغه صفات نو تاسو ورته حیران شئ ځکه چې کله ویل شي شیخ الاسلام د اسلام شیخ او نوم ذکر نشي نو مراد ته څوک دی مراد ابن تیمیه یوازې دا شرف کافی دی څومره عزت شیخ الاسلام سے وې دا خبره کړې ده تاسو مکو چې کوم شیخ الاسلام سے چې نوم سره ذکر نه کو نو پات پوه چې څوک دی ابن تیمیه ذکر کوي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ابي دین صرف اندازه ولګي زو تفصیل نه زم دا باب رانه پاتې کی اندازې صرف د دین ولګوي د پوهه چې دا موږ چې چا اشعار وایو د جنت صفات بیانو امام ابن القیم دا د شاګرد او د دین تاسو معلومه کی امام ابن کثیر رحم الله د شاګرد چې دا غړغړ امامان د شاګردان دي په خپل بده سره څومره علم دې دا خبره کوي وإنف الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركين
كل ما يتعلق به المشركون وی الله د هر هغه څه نفي وکړه چې دا مشرکان پورې نښتي دي لکه د آیت چې تیر شو هر څه نفي وکړه الله فنفى ان يكون لغيره ملک دا خبر الله نفي کړه چې د الله سره په بچای کې څوک شریک نشته بچای د چا سره نشته او قسط منه بلکې د بچای صحیح سم د چا سره نشته او يكون عونا لله الله دا خبرم نفي کړه وي زما مرسته ګورې چانه ده کړي ولم يبقى الا الشفاعه او پاتش وخبر سیب د سفارش فبين انها لا تنفع الا لمن اذن له الرب ناغه واضح کړه الله واضح کړه چې سفارش کومه څوک کولی چې الله ولې اجازه ورکړي كما قال تعالى ولا يشفعون الا لمن ارتضى فهذه الشفاعه التي يظنها المشركون هي منتفيه يوم القيامه هر چې دا سفارش ته چې د مشرکان او تپراته دي او چې چغاري وي فهي منتفيه يوم القيامه د قیامت پر ورځ دا سفارش په کار ناراضي د الله نفي کړي كما نفاه القران لك څنګه چې قران نفي کړي واخبر النبي صلى الله عليه وسلم او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده انه ياتي فيسجد لربه ويحمده پیغمبر چې کله سفارش کې ناول کار بسو کی سجده بولګي د الله حمدونه او ثناګانی بوي لا يبدا بالشفاعه اولا بشفاعت اول سره نشي شروع کول دغه چې الله ول اجازه نه دی ورکړي ثم يقال له بیا به ته ویل شي ارفع راسك وقل يسمع وسل تعطى اے پیغمبر سر اوچت کا سچي وې منګه یو سچي غواړي هغه بدل درکو وشفع تشفع او د چا مبارک چې شفاعت کین ومنګ به قبول کو وقال ابو هريره رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم و ابو هريره او پیر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړه من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه یا رسول الله د قیامت پر استاد شفاعت څوک ډیر زیات حقدار دي چې ته بوله شفاعت کی یو روایت کې دا راځي وسره وی رسول صلی الله علیه وسلم ابو هريره ما ته پته و چې دا سوال بم تکي ستانه لوي بل څوک نه کوي دغه تديري رسنا کې د دین د علم تاسو ډیر شوق ته نوم دا سوال به تا کوو به ووري ګورخه جواب رسول صلی الله علیه وسلم ورکړي سوال چا کړی ابو هريره جواب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر خلک دا تپوس کی زمنګ نم وې د شفاعت په چاته ملويږي دا تپوس زار شو ابو هريره رضی الله عنه هغه کړي سره په سوال له سو کاله مخکي پیغمبر صلی الله علیه وسلم جواب لن من قال لا اله الا الله چا چې سوي لا اله الا الله خبر ډیر اسانه جو ټول خوشاله وي لا اله الا الله ډیر بیا خو دا قبر پرسو مشرکان او دا ټول بکیم را داخلي لا اله الا الله خو دوی نه مخکې دي من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه وزړه کې اخلاص توحیدی د شرک سره نه ګډوډ کړي به شیخ الاسلام وی فتلك الشفاعه لاهل الاخلاص باذن الله نو دا شفاعت مخلصین د پاره د موحدین د پاره په اجازه د الله ولا تكون لمن اشرك بالله د مشرکانو د پاره نشي کېږي وحقيقته او حقیقت د شفاعت ته ان الله سبحانه هو الذي يتفضل على اهل الاخلاص د الله فضل دی په اخلاص ولو باندې فيغفر لهم بواسطه دعاء من اذن له ان يشفع نو الله به وبخي په واسطه د هغه دعا چې الله ولې اجازه ورکړي دا هغه چا دعا چې الله ولې اجازه ورکړي چې سفارش وکړي تیر شوی درس کې تاسو سوال کړو سوال دا چې الله بخینو سفارش ته څه ضرورت دا سوال تا کړه دیږي کې شیخ الاسلام د قصه دې سوال جواب وی په واسطه د هغه کس دعا چې الله ولې اجازه ورکړي د سفارش ليكرمه چې دغه سړي غي عزت راخکاري شي دا جواب من کړو چې الله خو بغیر چې جنتی ده خو جنت ته خو بزي کنه سفارش ته څه ضرورت ده دا څوک چې سفارش کوي چې دا عزت او مقام هغه دی مخلوق ته راخکاري شي وينال المقام المحمود او چې مقام محمود ملوشي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا مقام څومره اوچت مقام د الله به راخکاري کی چې یو پیغمبر بم د الله سره خبري نشي کولای او صرف په سوق کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مقام راخکار شو نور خدای حساب کتاب خو الله شروع کو فالشفاعه التي نفاها القران ما كان فيها شرك
نو وی قرآن چې کوم شفاعت نفي کړی دی هغه کوم کې چې شرک دی. ولهذا اثبت الشفاعه باذنه في مواضع، او ځکه خو د دې په عکس باندې الله سبحانه وتعالى بعض ځایونو کې شفاعت ثابت کړی دی په خپل اجازت سره. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره واضحه کړې ده، انها لا تكون الا لاهل الاخلاص والتوحید، چې دا شفاعت به نه مگر د چا د پاره وي؟ اخلاص او توحید ورته پاره. انتهى كلامه رحمه الله. دې پوری خبره ختمه شو ده د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله. باب په اخره کې مؤلف رحمه الله فيه مسائل، په دې باب کې څه دي؟ مسلې دي. وي اولنی مسله تفسیر الآیات، هغه آیتونه وی تیر شو ته به پوه شو دا غټه فائدہ وکنه واه. دویمه مسله ته دا ثابت شو چې صفت الشفاعه المنفیه، هغه کم سفارش ته چې الله نفي کړی دی چې دا نشته، هغه واضح شو. الثالثة دريمة صفة الشفاعة المثبتة، هغه شفاعت معلوم شو چې هغه کم یو دی چې د قیامت په ورځ به ملاویږي. تاسو صحیح پته ولګی. سلورمه ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود، د لوی شفاعت تذکره پکې وشو چې هغه کم یو دی، المقام المحمود دی، او دغه تفصیل مخکې تیر شوی. پنځمه مسله صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم بس کوي چې کله به خلک ورشي د شفاعت لپاره، انه لا يبدأ بالشفاعه، ډایرک به سفارش نه کوي، بل يسجد، بلکې سجده بلګي. فاذا اذن له، کله چې الله اجازه ورکي شفاعه نو شفاعت بشوري. السادسه شپږمه مسله من اسعد الناس بها، هغه څوک دی چې د شفاعت ډیر حقدار دی، وي دغه پکې پته ولګیدا کنه کودی تاسو ولګیدا. السابعه وما مسله انها لا تكون لمن اشرك بالله، دا مسله واضح چې مشرکانو د پاره سفارشونه نشته. اتمه مسله دا واضح شو بیان حقیقتها، دا خبره واضح شو چې حقیقت شفاعت څه شی دی، یعنی شفاعت څه ته وایي. اولی الله د دې سړي په شفاعت باندې د جنت ته نه باسي، او حالانکه هغه جنتی دی، وی دا خبره څه شو؟ واضح شو. ټیم لک پاتې دا بل باب کې شروع کوم نو بیا په منځ کې پاتې کی دا بل باب روان درس ته پریدم. باب یعنی ناشنا باب دی. باب قول الله تعالى انك لا تهدي من احببت، باب بیان د دې کې چې الله خپل پیغمبر ته پیغمبره د چا د پاره چې ته هدایت خو خیر نو ستا په لاس کې هدایت نشته. څه مقصد دی د شیخ محمد بن عبد الوهاب رحم الله د دې باب نه؟ څه غواړي هغه سویل غواړي مونږ ته چې دا خبره هغه کوي، دا ان شاء الله تاسو پر روان درس کې بیانومه سره د وضاحت کچرته الله توفیق راکو او الله جوان راکو. الله سبحانه وتعالى دې موږ له وګدا عمرونه راکړي دین د خدمت لپاره، خو هغه عمر دې الله موږ له راکړي چې د دین خدمت پکې او کچرته د جون انسان جهنم ته نږدې کوي او د الله نه لري کوي او د دین نه لري کوي، به خدای نه مرخه دي، به دغه نه مرخه دي. الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو، او الله سبحانه وتعالى زمونږ د علم د قرآن او حدیث مبارک دې الله خډیر کی. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.